الله جل جلاله د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دنیا ته درالیږلو ذکر کړ دې. کله چې دنیا کې ظلم ناانصافي دا ډیره زیاته شوه او هیڅوک په دنیا کې داسې نه و چې د یتیم په سر لاس کېږدي، د زنانو د حق خبره وکړي یا د غریب مرسته وکړي. او په دنیا کې کفر، ظلم، جهالت، شرک دا عروج ته رسیدلی. د شرک او د کفر په تیارو کې خلق انتها ته رسیدلی او جهنم کنارې ته رسیدلی. الله جل جلاله فرمای کنتم علی شفا حفرة من النار، چې خلکو تاسو وای د جهنم د اور په کنارې باندې، جهنم کندي اور ته په کنارې رسیدلی وي، اړتاوېدو والا وي د وجې د خپل د کفر او د شرک او جهالت او د ظلم نه. نو الله جل جلاله در باندې انعام وکړو، الله در باندې احسان وکړو او هغه ستاسو د دغه جهنم د کنارې نه لري کولو بندوبست وکړو. کله چې ظلم، کفر او شرک هغه انتها ته ورسېد او خلق د شرک او د ظلم او د کفر په تیارو کې ډوبو، نو په دغه وخت باندې الله جل جلاله دنیا ته یو پیری بیا د رحمت په نظر وکتلو. د غریبانو فریاد، د یتیمانو فریاد، د زنانو فریاد الله جل جلاله رحمت په جوش کې راوستو. او د نن تقریبا 1497 کاله مخکې الله رب کریم هادي عالم ختم الرسل د غریبانو، د یتیمانو او د بے سهارو خلکو په سر باندې لاس ایښودونکی زما او ستا پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دنیا ته راولېږلو.